د افغانستان او زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ نن د یو ورځنیو سیالیو سیریز پیل کیږي. د یادو لوبډلو ترمنځ په سیریز لومړی لوبه نن د کابل پر وخت د ورځې په 12 بجو پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ وايي ملي لوبډله دغه سیالیو لپاره پوره چمتو ده او تیر ورځې د دغه لوبو لپاره تمرینات هم ترسره کړي دي. تر دې مهاله پورې 2024 میلادي کال د افغان لوبډلې د بریاو لپاره ډیر بختور کال بلل کیږي، ځکه چې په نړیوال جام کې د نورو لوبډلو په ګډون استرالیا، نیوزیلند او انګلستان ته هم ماتې ورکړې وه. هم مهاله د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 2024 میلادي کال په مارچ میاشت کې لومړی شلوریزه او د یو ورځنیو سیالیو سیریزونه هم ګټلي وو. په سپتمبر میاشت کې بیا افغان لوبډلې په لومړي ځل د سویلي افریقا څخه په متحده عربي اماراتو کې د یو ورځنیو سیالیو سیریز وګټه. په نومبر میاشت کې بیا افغان اتلانو له بنگلاديش څخه د یو ورځنیو سیالیو سیریز 2-1 پر وړاندې وګټه. خو اوس مهال په روانه دسمبر میاشت کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د شلوریزه یو ورځنیو او ټیسټ سیالیو لوبلړۍ روانه ده، چې پکې افغان لوبډلې زیمبابوې ته په شلوریزه سیریز کې 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړې او د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ نن پیل کیږي. د یو ورځنیو سیالیو وروسته بعد د دسمبر میاشتې په وروستیو کې د دواړو لوبډلو ترمنځ د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ هم ترسره شي.